لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سحر ټیم او ابو جهل راغی. لاس کې کانی نیولې دي. ورته وایي چې گر رسولی چیست در مشتم نهان کہ خبرداری ز راز آسمان. کته پیغمبري او د اسمانونو خبر تعالی راځي نو وایا کنه زما د لاس کې څه شی دی؟ هو نو هغه ورته وی چې زه وایم چې ستا لاس کې څه شی دی او کدا لاس کې د څه دی دا په خپل ووي. ابو جهل لعین ورته وی چې زما لاس کې څه دی دا په خپل نشي ویلې تی وایا. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه دی لاس ته په یو ګوته اشاره وکړه چې داسې اشاره ورته وکړه نو د لاس دننه آواز راغی چې لا اله گفت الا الله گفت گوهر احمد رسول الله صفت. لا اله الا الله محمد رسول الله. مونږ د ابو جهل پلاس کې کانی یو او دمر یو. ابو جهل هغه کانی پزما کرويشته ویلې پدیم جادو چلو. داسې معجزات داسې معجزات. یو خکاری دی یو اوسای نیولې ده او دا اوسای چې ده د خکاری سره په جګړه ده. ځان ته خلاصي خکاری بیا راټینګي ځان ته خلاصي بیا راټینګي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پر راغی خکاری ته وی دا څه چل دی؟ وی دا اوسای مې نیولې ده او بالکل ځان وجنی او ځان را نخلاصي. اوسای نه تاسو کو چې ولی دومره وکش بکش کې اوسای ورته وی چې د دې غره شاته مې یو دو بچی دي ځان ته دل اخلاصومه چې دومره مې پریره چاغیله ته ورکم نو بیا راځم درته. نو حضور علیہ السلام ورته فرمایله اخکاری ته چې دا اوسای داسي وای چې بچوله ته ورکوم نو بیا راځم. ورته یا رسول الله دا بیا څنګه راشي؟ پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې زب ورته وی چې زب په ضمانت کې کینم در سره کدا اوسای رانه نو تاوان به زه درکم. خدا پرېدا اوسای چې پرېخو حضور علیہ السلام د اوسای په ضمانت کې کېناستو چې کېناستو اوسای په منډه لاړه او بچو ته وی چې زر ته وروي د دواړو جانو سردار مې ستاسو په ضمانت کې کېنولې. ا بچو ورته وی چې زمونږ ستاته په مونږ حرام دی چې سو پورې ماغه د ضمانت نه اخلاص کړي. مور مخ کې او بچي ورپسې مور چرال اخکاری تا حضور علیہ السلام ته وی چې یا رسول الله زه خورالم چې ته د ضمانت نوځې او دا بچی می وی چې مونږ د په ناموس قربان یو مونږ هم د اخکاری شو. داسې معجزات عزیزانو عقل به ورته حیران شو. داسې معجزات دا ټول د کعبه په خوا کې را جمع شو. ټول قوم د مکې دا لوی سرداران او په کعبه کې ودرېد او د سورلسمې سپوږمۍ وه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې وایا کنه ته چې پیغمبري او ته وای چې ما ته وحی راځي نو دا سپوږمۍ دوه ټوکړې کا.
حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې بیا به مونږ نه منئ. ویل نه دا منو. په یو ګوته اسمان ته اشاره وکړه، په یو ګوته، او په اسمان کې سپوږمۍ دوه ټوکړې شوه. د ټول قوم ورته کته، دا ټول صنادید د قریشو چې دي دا ولاړو دی ورته کته. علماء لیکي چې یوازې په اسمان کې دوه ټوکړې نه شوه، بلکې هغه دواړه ټوکړې رالې. یو ټوکړه د حضور علیہ السلام په یو لستوڼي کې ننوته او یو ټوکړه په بل لستوڼي کې، او په دې ګریوان کې یو ځای شو او بیا اسمان ته لاړه. دا منظر چې دی د ټولو صنادیدو د قریشو ولیدو، وی کته. جواب یې څه؟ جواب داو چې هوی د جادو خو تر اسمانه پورې مرسي. دا جواب. نو عرض میں داو چې دا څه نوې خبره نه ده. علماء حقاو په هر زمانہ کې د حق خبره کړې ده، او تر قیامت پورې به داسې خلق پیدا کیږي چې هغه به د حق کلمه وایي، چپ په نه پاتې کیږي. باقی خدای پوهیږي او قوم یې پوهیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایل چې ته ولې دومره غمجن کیږي د دې قوم په حال باندې؟